جهاد څخه هدف هم دا دی چې دا اسلام ښکاره سي، دا اسلام لوړ سي، دا د اسلام کلمه لوړه سي. نو هر هغه عمل چې هغه اسلام لوړوي، اسلام په ښکاره کېږي، هغه جهاد. نو دا لمونځ هم جهاد فی سبیل الله دی، ځکه په دې سره اسلام ښکاره کېږي، د اسلام قوت راځي. هر عمل د اسلام چې اسلام ته لوړېږي، دا د جهاد هغه مقصد پر راپورته کېږي. څومره چې ډېر خلک په جماعت کې په لمانځه کې شرکت کوي، هغومره ډېر د مسلمانانو قوت ښکاره کېږي. نو دا د مسلمانانو ډېروالی دا هم یو عبادت چې سړی د مسلمانان ډېر کړي، د مسلمانانو په صف کې داخل شي. د مسلمانانو ډېروالی د اسلام غلبه او قوت ښکاره کوي. په اسلام کې بیا د دا څو خلکو ډېروالی بیا د اسلام ډېر قوت ښکاره کوي. د علماو ډېرول هغه په دې معنا چې د علماو اخلاق، د هغو صورت او سیرت اخلاق په ځان کې ښکاره کول، دا د اسلام قوت راولي. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خپل ژوند کې عملي کړي وه. صورت هم د نبي علیه السلام په طریقه وو، دا سیرت هم د نبي علیه السلام په طریقه وه، اخلاق هم داسې وه. دا د نبی علیه السلام شمائل او دا د رسول علیه السلام سیرت د دې خو ډېر کتابونو کې راغلي دي او موږ ته د 1400 کالو څخه را نقل شوي دي. د نبی علیه السلام بدني جوړښت د دې هم په کتابونو کې بیان راغلی دی چې نبی علیه السلام څنګه دا بدني جوړښت یې څنګه و. د نبی علیه السلام ژره څنګه وه، د نبی علیه السلام لنګوټه څنګه وه، نبی علیه السلام کالي څنګه وه، دا ټول مکمل بیان په کتابونو کې راغلی. دا د دې لپاره چې خلک خپل نبی وپېژني او بیا د خپل نبی پر صورت او سیرت باندې ځان جوړ کړي. د بني اسرائیلو څخه چې جن لاړی، هغه دا وجه وه چې خپل د نبی هغه صورت او سیرت هغه ځینې ورک شو. اوس د عیسویانو څخه چې پوښتنه وکړي چې عیسی علیه السلام په څنګه شکل کې و، دا د جوړښت څنګه و، هغو ته نه دی معلوم. که د اخلاقو پوښتنه ځینې وکړي دی چې اخلاق نه دی معلوم. نو ځکه د دوی څخه هغه دین ورک شو، هغه د خپل نبي طریقه ځینې ورکه شوه. او دا د نبي علیه السلام په امت کې چې بیا د خپل نبي صورت او سیرت هغه علماو ساتلی دي او خلکو ته بیان کړی دي، نو خپل نبی پېژني. نو د هر چا چې پوښتنه وکړي چې نبی علیه السلام صورت څنګه و، سیرت یې څنګه و، هغه په عمل باندې درښیي. د الله یو لوی فضل دی پر افغانانو باندې، د افغانستان پر خلکو باندې چې د نبی علیه السلام دا صورت و سیرت په خپلو
اعمالو کې په خپل عمل کې ساتلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لنګوټه تړلې وه. په افغانستان کې مطلق اکثریت دغه سنتو تابعداري کوي، لنګوټې تړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ژر مبارکه درلوده، مطلق اکثریت چې دی هغه ژر لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لباس اغوستی وو؟ قمیص و پرتوک. دا د قمیصو د پرتاګه لباس چې هغه د بدن ستر پر راغلی دی، هغه لباس استعمالي. په کلیو په ښارو کې دغه لباس چې دی دا د نبي علیه السلام او د صحابه لباس. مسجدونه، جماعتونه، لمنځونه دا د نبي علیه السلام دین و، د هغه طریقه وه، د هغه سنت وه. نو دا د دې دپاره دي چې دا خلکو کې د نبي علیه السلام هغه صورت و سیرت را ژوندی شي. نو یو څوک چې د نبي علیه السلام پر سیرت و صورت باندې وي او د دې دپاره دا د نبي علیه السلام صورت و سیرت جوړ شي چې د نبي علیه السلام تابعداران ډیر سي، دا څومره غټ ثواب دی، دا لوی جهاد فی سبیل الله دی. د دې شو خلکو صف غټول چې دا د مسلمانانو په صف کې سړی د دې دپاره داخل شي چې دا د مسلمانانو صف ډیر شي. په ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا د اختر لمانځه ته نر و ښځې ټوله راوځئ، حتی دا حایضې ښځې به هم راوتلې، ولو که بې لمونځ نه کاوه چې دا د مسلمانانو سواد ډیر سي، دا د مسلمانانو صف غټ سي، د دې دپاره به راوتل. خو کله چې بیا الله پاک جل جلاله دا اسلام ډیر کې قوي سو، بیا نو یوازې دا نارینهو ته حکم سو چې تاسې راوځئ. په دې باندې د مسلمانانو قوت راځي. د مسلمانانو صف ډیرول دا یو لوی عبادت دی د الله پاک. دا مسلمانان دې ته ضرورت لري چې یو قوت ولري او په دې قوت باندې د الله پاک هغه مسؤلیتونه چې دوی ته متوجه دي هغه پوره کړي. دا اسلام چې دی دا بیل اتفاق او بیل اتحاد نه راځي چې دا مسلمانان سره متحد نشي، سره متفق نشي، دا اسلام بیا نه راځي. بیا د لمونځ هم نه کېږي، هېڅ عبادت ته الله پاک بیا نه کېږي. بیا به دا مسلمانان د بندګانو تر بندګي لاندې وي، بیا د الله عبادت نشي کولای، بیا به د بندگان او کدا مسلمانان اتفاق ولري، اتحاد ولري، دا خلق به بیا اسلام عملی کی او د خدای عبادت وکړي. بیا د بندگانو د بندګۍ سره الله پاک وساتي. د الله د بندګۍ سره د انسانانو خلاصېدل، د بندگانو د بندګۍ سره په اتفاق په اتحاد د مسلمانانو پورې تړلي دي. دا جهاد چې فرض دی هغه هم د دې دپاره فرض دی چې دا مسلمانان غالب شي، دا کافران چې دي چې دا د مسلمانانو اسلام نه مني دا ورک شي، دا فتنه ورک شي، دا کفر او دا شرک ورک شي او اسلام را پورته شي، مسلمانان غالب شي، تر څو دا مسلمانان هغه خپل اسلام په آزاد ډول باندې عملي کړي. نو اسلام چې دی بیل اتفاق او بیل اتحاد نشي راتلای او دغه اتفاق او اتحاد چې الله موږ ته په هغه باندې امر کړی دی
لکه په دال مانځه کې چې تاسې صفونه برابروي او یو د بل په څنګ کې درېږي، په ټولو کارو کې یو د بل در څنګ به تاسو درېږي. دا د الله د طرفه څخه تاسو ته یو هدایت دی. هر مسلمان چې د بل مسلمان په څنګ کې دغسې ودرېږي لکه په دال مانځه کې چې درېږي، او دغسې د خپل اتحاد او اتفاق ښکاره کړي. که مسلمانان دغسې متفق او متحد وي، بیا به د هر آفت څخه الله دوی وساتي، هم بیا د دنیا د عذاب وساتي، هم بیا د آخرت. او که په مسلمانانو کې یووالی نه وو، اتحاد نه وو، اتفاق نه وو، د دې په مابینځ کې د زړو بدي وه او اختلاف پکې موجود وو، بیا خو نو اسلام لاړی، د الله بندگی بیا نه کیږي، نو به بیا ضرور د بندگانو تر بندگی بلاندي، د بندگانو تر حاکمیت بلاندي. بیا چې هر ظالم ورباندې مسلط وو، د هغه ظالم تر ظلم بلاندي وي او هغه بیا د مریانو په شکل باندې استعمالوي. اسلام د دې دپاره دی چې دا بندگان د بندگانو د بندگی اخلاص شي، د الله عبادت وکړي. اصل مقصد دا دی. په دنیا کې د انسان د پیدایښت هم دا مقصد دی چې د الله بندگی وکړي. خو د الله بندگی هغه وخت کولی شي چې د دې په مابینځ کې یووالی، اتحاد، اتفاق، او دا یووالی و اتفاق و اتحاد ساتل کیږي، هغه د خپل منځي اختلافاتو ورکولو په طریقه باندې چې دا خپل منځي اختلافونه ورکړي او په مابینځ کې د محبت فضا جوړه کړي، سره دوستي سره پیدا شي، محبت پیدا شي. محبت نو په دغه پیدا کیږي چې یو د بل سره تعاون او کومک وکړي، داسې کارونه وکړي چې د بل په زړه کې محبت پیدا شي. هغه داسې ده. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خو تر دې اندازې پورې د محبت لپاره کار کاوه چې الله جل جلاله د دې په صفت کې وایي وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوی به تر ځان به نور خوښول، که به څوم په خپله فقیران وه، محتاجان به وه، خو بل محتاج به در ځان خوښ کړي چې یو شی به پیدا کړي هغه ته به ورکړي، تر داسې اندازې پورې وه. نو څومره محبت و د دوی په مابین کې، څومره اتفاق و، تر ځان به بل خوښاوه، تر ځان بیا بل مسلمان خوښاوه. او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر هغه وخت پورې تاسې د ایمان خاوندان نشئ کېدای تر څو پورې چې ځان ته خوښوي هغه بل مسلمان ورور ته خوښ نه کوي، تر هغه وخت پورې تاسو ایمان والا نشئ کېدای. نو محبت په دې باندې راځي چې د ځان لپاره شی خوښوي، هغه د دې مسلمان ورور لپاره هم خوښ کړه، او دا چې مه کوه چې ته د ځان لپاره نه خوښوي خو د ده لپاره یې بیا خوښوي. ته د ځان لپاره دا خوښوي چې پر تا باندې ظلم وشي، نه، نو د بل لپاره هم مه خوښوه چې پر بل باندې ظلم کوي. ته دا خوښوي چې ستا مال دې بل څوک غلا کړي، نه، نو د بل دا هم مه غلا کوه. ته دا خوښوي چې ستا یو څوک بې قدري وکړي، ستا د حرم بې احترامي وکړي، نه، نو د بل دا هم مه کوه، بیا به نو محبت پیدا شي. او که داسې چې ته د مسلمان مال د ځان دپاره روا بولې او خپل ورته ناروا بولې، پر مسلمان باندې ظلم روا بولې، پر خپل ځان یې ناروا بولې، بیا نو دا محبت نه راځي، بیا نو اتفاق نه راځي، بیا یووالی نه راځي. یووالی په دې راځي چې تاسې د مسلمان حاجت ورپوره کوي، د محتاج حاجت چې ته پوره کړې الله به ستا حاجت در پوره کړي. نو بیا به په مابینځ کې محبت هم راشي، الفت به هم راشي.
پر دې غریبانو باندې چې ته رحم وکړې شفقت وکړې د دې ټولو خلکو ستا سره محبت پیدا کېږي او چې ته پر چا باندې رحم کوې الله او دا مخلوق ټول پر تا باندې رحم کوي او که ظلم وکړې نو ظلم چې دی هغه تاریکه ده بیا ته ورک شوې بیا به ته په تاریکه کې یې تا سره به الله به عذاب درکوي په عدل باندې او خلق به ستاسو په نفرت کې وي نو جامع ولاړه خراب اتفاق ولاړې اتحاد ولاړې نو نتیجه بیا دا شي چې مسلمانان به ضعیف شي د اختلافونو په وجه باندې او په مقابل کې به دشمن راځي او پر دې مسلمانانو باندې به غلبه پیدا کړي نو د دې لپاره چې مسلمانانو ترمنځ محبت پیدا شي الله جل جلاله مسلمانانو توای ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر الله پاک وای فصل لربك المنذ وکا د پاره د خپل رب جل جلاله چې المنذ وکي وانحر د مانزه ورسته چې د الله عبادت مو وکي بیا د خدای پر مخلوق باندې رحم وکي وانحر بیا اختران علال کی سن علال کی غنیانو توای بیا د فقیرانو تور بس تاسو منځ کې به محبت راشي الفت براشي غنیان به د فقیرانو سره مرسته وکي فقیران ورته دعاګانې وکي او زړه کې به محبت پیدا شي او د په دفاع کې به درېږي بیا به د عزت هم ساتي د شرف هم ساتي او الله پاک جل شانه به دا د مسلمانانو جماعت ته هم خوي او غالب کی او اسلام به هم بیا په آزاد ډول باندې اسلام چلوي او اسلامی اعمال به سرته رسي نو د مسلمانانو لپاره ډېر مهم شی چې اسلام ور باندې موقوف دی او د مسلمانی ور باندې موقوفه ده او د الله بندگی ور باندې موقوفه ده هغه د مسلمانانو اتفاق دی اتحاد دی یووالی چې مسلمانان سره متحد د مسلمانانو د اتحاد لپاره الله جل جلاله ډېر ترغیب کړی دی چې مسلمانان متحد شي ځکه دا بې اتفاقي چې د ډېرو مرضو سبب جوړیږي ډېر مرضونه د دې بې اتفاقي څخه پیدا کېږي الله پاک دا مسلمانان مکلف کړي دي چې تاسو به دا اسلامي نظام جوړوي او تاسو به یو امیر مقرروي ترڅو تاسو کلمه یو وایي دا طبيعتونو رای خو سره مختلف دي د چا یو رای ده د چا بل رای ده د چا یو فکر دی د چا بل فکر دی نو کدا خلق یو امیر ونه لري چې هغه خبره وکي بس ټول به داغه اطاعت کوي بیا به داخل په مابینس کې هغه اتفاق اتحاد غیر ممکن شي اتفاق نه راځي نو لږه وجه سره الله دې امر کړی دی چې تاسو به یو امیر مقرروي او دا پر مسلمانانو باندې واجب ده که یو سړی مرسي او د یو امیر سره بیعت و نه لري د یو امیر په اطاعت کې نه وي نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی یعنی د اسلام څخه په چې کومه زندگی و د جاهلیت او د ناپوهۍ چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو او د بتانو عبادت کې دی د مرګ واکې د هغو مرګ شو یعنی ډېر بد مرګ دی نو د دې وجه څخه پر مسلمانانو دا واجب ده چې یو امیر بلري دغه امیر چې حکم وکړي ټول به بیا اطاعت کوي ولی بیا به د دې دا کلمه سره یو شي د اتفاق به راشي اتحاد به راشي نو د یو نظام جوړول هم د مسلمانانو لپاره ضروری دي او دا پر مسلمانانو فرض ده لازم ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم در دفن در مخه در پټېدو شخېدو څخه مخکې صحابه کرامو امیر ودراوه. دا د دې لپاره چې اختلاف رانشي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امیر مقرر چې اوس په دغه کې اتفاق سره د نبی علیه السلام څنګه شخص دا به څنګه کوو، دې لپاره اوس امیر یعنی په یو ساعت تېرېدل بېله امیره دا سبب د فتنې جوړېږي، فتنه راپورته کېږي، اختلاف راپورته کېږي. یو وایي داسې که بل وایي داسې که، یو وایي داسې که بل وایي داسې که. نو د دې فتنې ارامول چې دي دا پر مسلمانانو فرض، دا د فتنې دروازه بندول پر مسلمانانو فرض دي. او د فتنې راپورته کول ډېره لویه ګناه ده. فتنه راپورته نه شي، اختلاف راپورته نه شي. نو د دې دپاره پر مسلمانانو د یو امیر درول واجب دی او د هغه امیر به بیا اطاعت کوي. که اطاعت ونه شي بیا دا اتفاق نه راځي، بیا هغه مقصود چې دی د امیر درولو سره هغه سر ته نه رسېږي. نو څه فایده یې وکړه؟ په اتفاق نه راغی، اطاعت نه کېږي. نو بیا به دا مسلمانان د هغه اطاعت کوي د دې دپاره چې د اتفاق یې راشي. نو د اتفاق دپاره الله پاک د مسلمانان په ډېرو شیانو مکلف کړي دي، د دې دپاره چې د دوی وحدت راشي، د دوی اتفاق راشي، د دوی یووالی راشي. پر دې باندې شریعت ډېر ټینګار کړی دي. نو مسلمانان پکار دي چې د خپل منځ څخه هغه شیان چې د اختلاف سبب جوړیږي هغه ټول ختم کړي. د زغم څخه کار واخلي، د برداشت څخه، د حوصلې څخه. ګوري شخصي انتقامونه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي اخیستي. رسول الله علیه السلام چې به کله د ده شخصي یو چا څه خبره وکړه د زیرولو، نبی علیه السلام به عفو ورته کول، انتقام یې نه اخیستی. د هیچ چا څخه نبی علیه السلام انتقام نه دی اخیستی. و که به د اسلام سپکاوی وسو یا به د قرآن پاک وسو، هلته بیا ډېر غضب کاوه، پر دین یې ډېره خوا بدول. مګر پر شخصي چې د ده ذاتي څه تکلیف راغلی پر هغه کې عفو کول. نو مسلمانان دي انتقام نه اخلي، عفو دې وکړي. ته یو چا وهلی یې، یو چا زیر کړی یې، یو چا دې مال خوړلی دی، عفو ورته وکړه، ګذشت وکړه، دا به دې ورور شي. نن یې ته په چپلاخ ووالې، که ته عفو ورته وکړې نو خو ورور به دې شي. که انتقام اخلې نو دښمن به دې شي. بس عفو ورته وکړه. ته د ځان دپاره عفو خوښوې چې اوس ته یو جرم وکړې، یو بد کار وکړې او هغه عفو درته وکړي، نه دې د خوښه دي. نو چې ستا خوښه ده چې هغه عفو درته وکړي، نو ته هم عفو خوښه کوه، هغه ته عفو وکړه. هم به الله په آخرت کې عفو درته وکړي، هم به په دنیا کې خلک عفو درته وکړي. که ته خلکو ته عفو کوې، الله به عفو درته کوي، خلک به عفو درته کوي، خلک به در سره دوستان وي، خلک به دې محبت لري. او که تا بد اخلاقي کوله، انتقام دې اخیستی، بیا به ستا دوست نه وي. نو دوستان د ځان لپاره ډېر دا د اختلاف شان ختم کړي. دا د اختر په موسم کې، دا په اختر په وخت کې ګورئ چې دا مسلمانان خوشحاله دي. نن موږ چې مثال مونځ وکړي، دا د اختر مبارکي وشوې، زه چې رالم دا یقین درته وایم چې دا مې وویل څومره ښه خوند یې وکړي. یعنې داسې یو نوراني فضا وه. او دا ما په مسجد کې چې راوتلم، ګورته مې وویل مال الله مو صغیره و کبیره ګناوې ټولې در معاف کړي. څومره خوند یې وکړي، دا محبت، دا الفت. نورونه تاسو هم ټوله کوشش وکړئ د دې اختر د خوشحالۍ په وجه باندې ټولو ته عفو سره وکړي، یو د بل سره معاف.
نوې دفتر جوړ کړي تر راتلونکي اختره پورې د خدای څخه توفیق غواړي چې یا پروردګار عالم د نیکو اعمالو توفیق راکړه خدای ستا په حفاظت باندې مو وساته ستا په فضل مو وساته چې د خدای فضل نه وي نو موږ خو یوه دقیقه هم که مو الله وجه نفس ته وسپاري یوه دقیقه هم ځان نه ساتلی که لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایاست اعوذ بالله ډېره وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېر وایاست دا شیطان دا د دې انسانانو سره داسې دی لکه په دارګو کې وینه او دا زموږ دشمن دی دا زموږ د بابا علیه السلام د آدم علیه السلام سره دشمني را شروع کړې ده هغه د جنت څخه وایستی زموږ مور بیبي د جنت څخه وایستل نو دا موږ نه پرېږدي و جنت ته دا زموږ دشمن دی نو اعوذ بالله شریف ډېر وایاست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دا معوذات وایاست قل هو الله احد شریف قل اعوذ برب الفلق شریف قل اعوذ برب الناس دا ډېر وایاست رد المحتار شریف لیکلی دي وایي د لمانځه بعد دغه وردونه وایاست او ما کتاب کې ولیدله دا تفسیرونه کې ویل دي وایي دا اعوذ بالله ډېره وایي چې خدای تعالی مو د دې شیطانانو څخه وساتي نو بیا د الله څخه پناه غواړي د شیطان پناه غواړي د نفس پناه غواړي چې الله پاک مونږ بیا د اختلاف او د دې شانو څخه وساتي اوس عفو وکړي او ورونو دا اجتماع اوس الله په افغانستان کې جوړه کړه جماعت جوړ شو امارت جوړ شو په شرعي طریقه جوړ شو زه د یو مسلمان په حیث باندې وایم که زه ما ته د خپل اسلام ډېر قدرمند دي د خپل ایمان ډېر راته قدرمند دي تاسو هم قدرمند دي ما ته هم قدرمند دي زه د یو مسلمان په حیث زه په دې امارت کې داخل شوم د دې لپاره چې خپل اسلام وساتم خپل دین وساتم هغه په جماعت کې ساتل کېږي چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل شي او د مسلمانانو جماعت په امارت سره ثابتېږي چې امارت راشي نو د دغه خپل اسلام ساتلو لپاره ورسره ملګری یم اوس هم ورسره ملګری یم بیا به تر څو چې دوی پر شریعت باندې روان پر شریعت باندې پر اسلام باندې رواني د دې سره به ملګري الله پاک اوس یو ښه نظام جوړ کړي د شریعت نظام دی زه تاسو ته دا نه وایم سیاسي خبره نه درته کوم زه د مسلمانۍ خبره درته کوم د یو عالم په حیث د تاسو ته دا خبره کوم که زه امیر نه یم هم زه تاسو ته دا خبره کوم اوس چې امیر یم هم یې درته کوم زما دوه مسؤلیت دي یو مې اسلامي اخوت دی یو مې مسؤلیت دی زه تاسو ته وایم په ټوله دنیا کې دغسې اسلامي نظام چې پر شریعت باندې ولاړي پر اسلام باندې ولاړي پر عقیده د اسلامي نشته که یې زه هغه ته ورځم ما چې هر څه د خپلو طالبانو سره مې دا مشوره وکړه چې یو جماعت خو سته او په دې جماعت کې به د خلکو دین ساتلی وي هغه کوم جماعت فیصله مو دا وکړه چې دغه جماعت نو پکې داخل شو د خپل دین د ساتنې لپاره اوس هم درته وایم د خپل دین د ساتنې لپاره د دغه امارت سره ملګري لکه چې یاست نور هم ملګري پیاوړي قوي پوره اطاعت یې وکړي او د امیر اطاعت کوئ د فرمانونو اطاعت کوئ ګورئ دا فرمانونه چې دي دا شرعي دي تاسو ورباندې عقیده ولرئ پر د خپلو مشرانو عقیده ولرئ پر د خپل امیر باندې عقیده ولرئ ګورئ شبهې مو بیا در ونه لویږي بس پوره اطاعت کوئ که قانون دی که فرمان دی که امر دی که هدایت دی چې الله دغه جماعت وساتي دا اتفاق وساتي یو د فتنې دروازه خلاصه نه شي بې اطاعتي مه کوئ هیڅ بې اطاعتي ونه کوئ که مو بې اطاعتي وکړه فتنه سر راپورته کوي که فتنې رالیه تاسو ولیدله په افغانستان کې مو دا تجربه وکړه چې فتنې و اختلاف رالی څه حال و نه د چا مال خوندي و نه د چا عزت خوندي و نه د چا وینه خوندي وه
نو خو هغه تجربې موږ ولیدلې. زما ډېره خوا بدېږي چې یو څوک بېطاعتي وکړي د دې نظام په مقابل کې، که مشر یې که کشر یې که هر څوک یې چې وي کړي، په دې مې خوا بدېږي. په دې مې خوا نه بدېږي، دا به زه تاسو ته زړه د اخلاص وایم چې زما په خپل امیریت خوا بدېږي. یا خوا مې په دې بدېږي چې فتنه سر راپورته نه کړي، یو اختلاف سر راپورته نه کړي، بیا په یو افت کې ونه لوېږو، بیا په مابینځ کې جنګونه شروع نه شي، بیا یو بل سره ونه ولو. دا ما څو واره ویلي دي. امریکایانو سره چې مذاکرات شروع شوه، دا مذاکرات پر مخ روان وه، زما دا غالب ګمان شو چې امریکا نوره تښت. زه په دې کې فکر منم چې یا الله دا امریکا خو به اوس لاړ شي. مخکې مو دا جهاد چې کاوه، نو خو شرعي جهاد و، د دې کافر په مقابل کې و، پر موږ باندې تعرض کړی و. اوس که دا کافر ووتی، دا زموږ خلک پاته شوه، نو د دې سره به جنګ څنګه کوو؟ بیا به زه د افغانان وژنم؟ افغانان خو د جنګ په دوران کې د ابتدا څخه تر دې اخره پورې زموږ د دوی وژل مقصود نه وه، موږ نه وژل. دغه مو ورته ویلو چې دا کافران خو اوس راغلي دي، دا ملک یې نیولی دی، تاسو د دې کافرانو د مخه لرې شئ چې د دغه کافرانو سره موږ دا جهاد کوو. تاسو سره یې نه کوو، تاسو نه وژنو، قصدن مو نه دي وژلي. خپله خو زه د ځانه دا درته وایم چې قصدن د دې وژل زموږ مقصود نه و. اوس چې کافران لاړه، بیا به څنګه؟ اوس خو نو قصدن به دوی وژنو. په دې فکر کې ډېر نو خو بیا الله شورویان چې ولاړه، موږ څخه بیا په میراث باندې جنګ پرېښاوه، په خپل منځ کې سره جنګېدل، خپل افغانان مو سره وژل. خدایه که دا زما په قیادت کې، زما په امیریت کې الله پاک بیا داسې واقع رااله لکه د ډاکټر نجیب په واقع چې رااله، هغه را سره جنګېدی، مجاهدین ورسره جنګېدل. یا خدای دا زه ملا یم، یا دا یو جهاد دی، شرعي جهاد دی، اوس به بیا موږ دوی وژنو. نو خو د دوی دا د افغانانو کونډې به وي، دا چې زه دی مړ کړمه، اعتماد بیا ما ته پاته وي، کونډې بیا دلته پاته وي، هغه به بیا زه ساتم. یا الله په دې فکر کې ډېر پریشان وم، ډېر خوابدی وم. هغه الله پاک دومره لوی احسان وکړي، دا اعلان ورته وکړي چې وګوره دغه خلکو ته ووایه ستاسو سره موږ جنګ نه کوو، ولو که تاسو خو ډېر ظلمونه کړي دي، ډېر ظلمونه مو وکړه د امریکایانو په بغل کې، خو د ټولو در تېر یو، د ټولو هېڅ حساب نه در سره کوو، جنګ پرېږدئ. نور چې امریکا ولاړې تاسو جنګ مه کوئ، موږ تاسو به سره یو شو که نه، چې کافر بیا په دې خوشحاله نه شي چې موږ ته جنګ په میراث باندې پرېښاوه. اصلاحات کېږدئ، نور هیڅ حساب سره نه کوو. دا 20 کاله چې مو څه کړي د ټول درته معاف. بس الله پاک لوی رحم وکړي. دې مصلحې کېښولې، موږ هم معافي ورته وکړه، اوس هم ورته معافي ده، بیا هم ورته معافي ده. راځي شي، دا یې خپل ملک دی، دا یې خپله خاوره ده، دا یې خپل نظام دی. زه خو اوس دغو د دغو چې دا زموږ سره په جنګ کې په مقابله کې وژل شوي دي، د دغو یتیمانو ته هم زه پیسې ورکوم، او دا وایم چې دا هغه زموږ رعیت دی، دا هغه زموږ خلک دي، معلولینو ته هم ورکوم، رحم هم ورباندې کوم، او د ځان یې هم بولم، پردي یې نه بولم. او اوس دا درته وایم چې راسئ په دا جماعت کې داخل شئ، ستاسو حکومت دی، خدای فتنې ورکې کړې، خدای جنګونه ورک کړه، دا مسلمانانو یو د آرام ساه واخسته، مسلمانان یو، ایمان لرو، نو اختلاف ولې سره کوو؟ سره موافق به نو اوس هم درته وایم وروڼو، ښه نظام الله راوستلی دی، د عزت نظام یې راوستلی دی. ګورئ چې دا فکر مو بدل نه کړي، دا کافران دا نه غواړي، دا د مسلمانانو اجتماع نه غواړي، دا جماعت نه غواړي، دا ښه نه پر لګېږي. ولې خو د کفر اسلام جګړه ده، هغه دا غواړي چې دلته د یو متحد حکومت وي، دلته د یو باوقاره حکومت وي، دلته د یو شرعي نظام وي،
دلته چې خلک سره ورونه وي سره متحد او متفق دي دا غواړي دا نه غواړي نو تاسو ورته بیداره سئ خذوا حذرکم چې د دې کافرانو هغه بدې ارادې ټولې ناکامې کړي ورونو چې سخت جواب ورکړي په خپل په عملي یې ورکړي نو اوس خو دغه واجب د امارت امیر مقرر شوی دی ښه امیر دی په دې معنا دا زه د ځان صفت نه درته کوم د فقیر محمد درویش ته زه وایم دا شعر راته ووایه بله ورځ راغلی و بیا ډېر ښه په جذبه یې ووایه ما یو مصري دي زده کړې ده ته دا وایي ستوري د اسمان یو مو رنګ یو مو رڼا ده یو مو د امیر المؤمنین یو مو صدا ده ته دا وایي نو بیا دا شعر راته وایي دا ما ته ډېر خوند راشي چې یو مو د امیر المؤمنین یو مو صدا ده زه خپله دا چې څوک مې ونه پېژني پر دا سړک خلک روان دي امیر المؤمنین زنده باد زه ورسره امیر المؤمنین زنده باد غرض مې دا دی چې دا اتفاق مې خوښ دی دا اتحاد مې خوښ دی او ناست هم د دې اتفاق دپاره یم د دنیایي اغراضو دپاره نه یم ما دا اتفاق په دې خپل سر ساتلی یعنی ما دا خپل سر دا سر مې د اتفاق ته ورکړی دی ورونو کله چې دا حالات رااله کافران په افغانستان کې وه زه امارت ته منتخب شوم یو خلکو زه امیر کړم ما زه نه امیر کېږم بل څوک نه و ما چې ورته به کېږي خامخا به کېږي تاسو بیا د دې واقع پوښتنه وکړئ چې څنګه راغله ما دا کتاب کې ولیدله وایي که چیرې فتنه رااله امیر ولاړی او یو سړی معلوم شو د امارت لپاره چې ته به امیر کېږې وایي پر ده پرځعین ده چې دی به امیر کېږي د ده لپاره دې چې د فتنې دروازه بنده نو زه د دې فتنې د دروازې بندېدو دپاره مې ومنل چې بس صحیح ده او فتنه بنده او در دې اوسه پورې بنده او بیا به زه در مرګه پورې دا مې د ځانه سره کېښول چې خو زما سر دې ولاړ شي خو د خلکو سرونه دې وساتل ورونو ما په خپل سر باندې د خلکو سرونه ساتلي دي زه خپل سر په خلکو نه ساتم د خلکو په سرو سر نه ساتم په خپل سر باندې خلک ساتم ما د خلکو د اتفاق او اتحاد دپاره چې خلک آرام شي د خلکو منځ کې جنګ را نه شي فتنه را نه شي زه ودرېدم اوس هم ولاړم تر هغه وخته پورې ولاړم د دې مسلمانانو سرونه ساتم چې څو زما په سر کې ژوند زه په خپل سر خلک ساتم خپل سر په خلکو نه ساتم دا اتفاق ساتم دا اتحاد ساتم پر دې سر ورکوم فتنه نه راپورته کوم ورونو ډېر د خدای عذاب دی که چا فتنه راپورته کړه حدیث شریف راځي لعن الله من الفتنة نائمة لعن الله من ایقظها فتنه بده ده هر چا چې راپورته کړه هغه به د خدای لعنت نو فتنه نه راپورته کوم فتنه ورکوم په خپل سر یې ورکوم په خپلو وینو یې ورکوم او چې څومره مې وس کېږي که یو وارې مړ سم بیا ژوندی سم بیا یې ورکوم که بیا ژوندی سم بیا یې ورکوم دا فتنه به زه ورکوم نو چې زما دغه عزم دی ستاسو هم دغه عزم غواړم دغه عزم به کوئ دغه قصد به کوئ قرباني به ورکوئ دا وحدت به ساتئ دا اتفاق به ساتئ د فتنو مخه به ورکوئ د علماو څخه په علم باندې دا غوښتنه ده چې په علم دا فتنې ورکې کوي د مجاهدینو څخه په جهاد باندې دا غوښتنه ده د دې متدینو مشرانو خلکو څخه مې د مشرتوب د پیرانو مرشدینو څخه د مرشدیتوب دا اتفاق وساتي دا اتحاد وساتي هر یو په خپله اندازه کې کوشش وکړي چې فتنې راپورته نه شي دغه ژوند چې نن په افغانستان کې الله راوستلی دی دا فتنهګرو ته هم وایم چې څو ګورئ فتنې راپورته نه کوي دغه خلک چې پرون موږ عفو ورته کړې ده بیا مو عفو ورته کړې ده اوس هم عفو ورته کوو ګورئ چې بیا مقابل کې راپورته نه شي دا د مسلمانانو امن په ناامني بدل نه کوي نارامه یې نه کوي دا درته وایي د الله په خاطر باندې او که هر څوک راپورته کوي هغه ته به سخته سزا ورکول کېږي به الله ورکوي هم بیا دغه د مسلمانانو جامعه به سخته سزا ورکوي نو ورونو مسلمانانو الله جل جلاله مو دې
پر دغه وحدت او اتفاق باندې وساتي. زه د اختلاف هیڅ څرک نه وینم، اتفاق دی، اتحاد دی. خو دا توصیه درته کوم د الله ښه اتفاق دپاره کوشش وکړئ، د الله ښه وحدت دپاره کوشش وکړئ، او د دې اسلامي نظام د لا قویتوب دپاره کوشش وکړئ، لا یې قوي کړئ، او د شریعت د حاکمېدو دپاره کوشش وکړئ. ټول ځان پر ځان باندې دا فرض کړئ چې د الله دین به راپورته کوو، د الله شریعت به راپورته کوو. ټول کوشش د دې کوئ او دا د فتنو مخه نیسئ چې الله پاک بیا فتنې په افغانستان کې راپورته نه کړي. او د دې دعا کوئ چې الله په ټولو مسلمانانو کې اتحاد راولي. زما د ټولو مسلمانانو سره د دنیا د ټولو مسلمانانو سره مې غوښتنه دا ده چې متفق اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، ورونو سره یو شي او دا یووالی پر څه وکړي، د الله پر دین سره یو شي. واعتصموا بحبل الله، د الله پر دین سره یو شي چې الله په کوم اتحاد باندې امر درته کړی دی په هغه موافق سره متحد شي، د ټولو فتنو به خلاص. نن چې مسلمانان در په دره دي، نن چې مسلمانان تر ظلمونو لاندې دي، نن چې دوی د بندګانو تر بندګۍ لاندې، دا ټول د بې اتفاقۍ. نن د ملکونو رهبران چې دي، مشران چې دي، دا هم بې اتفاقه دي، دا هم په اختلاف کې دي، ځکه چې د کفارو تر اثراتو لاندې، تر ظلم تر وحشت لاندې واحد افغانستان دی. د افغانستان دا غیرتمن، دا جرأتمن، دا مجاهدین چې دا اتفاق او اتحاد ساتلی دی، د ټولې دنیا د ظلم د وحشت څخه الله خلاص کړه او الله به خلاص کړي تر ورځې د قیامت. ګورې چې دا د لاس ور نه کړي دا اتفاق او اتحاد. زه خو دا وایم که دا مسلمانان سره متفق شي، ولې به پر فلسطینیانو باندې ظلم کېږي؟ ولې به د دنیا په نورو مسلمانانو باندې ظلم کېږي؟ نو دا ټول د بې اتفاقۍ وجه ده. موږ چې سره متفق شو، کافر مو وسړی کړی، لاړې ورک شو، امریکا یې هم ورک شو، ناټو یې هم ورکه شو. الله دې تر یوم قیامت پورې ورک کړي. خدای دې دا ظالمانو ته سخته سزا ورکړي. الله دې اسرائیل په مځکه ننباسي. الله دې ټول دغه وحشانو ظالمان دې الله په مځکه ننباسي. او الله دې د مسلمانانو په لاس باندې د دې سرونه دې الله ور ختم کړي. او دلته سرونه ختم شو کړه، الله بیا داسې ختموي. نو ټول مسلمانان دې خپل اتفاق او اتحاد وساتي او تاسو خپل په مابینځ کې اتفاق وکړئ. کنه دا شخصي اختلافونه پرېږدئ، جوړې وکړئ، روغې وکړئ. دا قتلونه په مابینځ کې شوي دي، دا د قوم مشران په مشران دي، پر دې کشرانو دې رحم وکړي. دا بدۍ دې ورکې کړي، کنه نور دې د اتفاق راولي، نور دې عفو سره وکړي، نور دې دا بدۍ و کشرانو ته نه پرېږدي. د 100 کالو بدۍ، د 100 کالو بدۍ پاتې چې دا ګرد دغه ظلم د دې مشرانو دي چې دا بدۍ و کشرانو ته پرېږدي دي. اوس یې مه پرېږدئ. اوس د اتفاق وخت رالی دی، د اتحاد وخت رالی. ته هم سره یو ځای شي لکه ما چې ټولو خلکو ته عفو وکړه. ګوره دا زموږ په مجاهدینو باندې ډېر ظلمونه وشوه. دا ګوره زما اولادونه دي، تاسو هم اولادونه یاست، هغه هم اولادونه وه. دا زما پر اولادو باندې ظلم شوی دی. مګر هغه ظالمانو ته ما عفو وکړه. تاسو ولې نه کوئ دا عفو؟ تاسو ولې عفو نه کوئ یو د بله چې ما دونه غټه عفو وکړه؟ تاسو ولې دغه وړې عفو نه کوئ؟ دا خپلې بدۍ نه سره اصلاح کوئ، سره اصلاح یې کوئ، سره ورونه شئ، سره اختلافونه ورک کړئ، سره یو شئ. پروردګار عالم به مو وساتي، الله جل جلاله مو دې وساتي. خدای تعالی دې دا جماعت داسې متحد وساتي لکه دا څنګه چې متحد یاست، الله مو تر قیامته داسې وساته. ګورې د زړو سخیرې سره وباسئ، سره ورونه شئ، دا شیطاني وسوسې لرې کړئ. کنه د حکومت سره کومک وکړي، حکومت چې ستاسو سره وکړي، په امنیت کې کومک ورسره کوئ. دا مجاهدین چې دي، دا چې پر دې ځنځیرانو ولاړ دي یا د دې ملک په دفاع کې ولاړ دي، دا ستاسو بچیان دي، ستاسو اولادونه دي. د دوی سره کومک وکړئ، ورسره ودرېږئ. او تاسو اوس به خلک یاست، تاسو نه وګورئ که دغه مجاهدین زما مجاهدین دي، تاسو ټول زما مجاهدین یاست. تاسو ټول زما مشران مې د پلرونو په مرتبه کې دي، کشران مې د اولادونو دي، دا نور مې ورونه دي، بلکې د امیر په حیثیت باندې امیر به ټولو ته د اولادو په زړه، ټولو ته د اولادو په سترګه ګورم. زه کوشش کوم چې ستاسو د پرمختګ دپاره که په اقتصاد کې وي، په دې فکر کوم ستاسو اقتصاد در قوي کړم.
زه که خدای پاک جل جلاله ما ته وسه راکړي زه به د هر سړي کور د هر سړي بچي ته نفقه مقرروم. دا مې اراده ده. کار کوم، زه کوشش کوم، کار مې روان کړی دی ستاسو د اوسایي دپاره، ستاسو د سهولت دپاره. دا اوس مې دې والي صاحب ته د کندهار ویلي دي چې ته ما ته دا غریبې کورنۍ ځینې چې زما په رسئ چې ما ته معرفي کوه، زه کومک ورسره کوم. ستاسو په اولادو کې فکر بند دی، ستاسو کې مې فکر بند دی، یقیني مې فکر بند دی. د ځان یې بولم، ستاسو اولادونه ستاسو تکلیف د ځان بولم، خو الله مو دې وتوانوي. خو دغه ازادي چې نن دا تکلیف پر ځان وړو، الله مو دې د کافر د تسلط وساتي. کافر ته به سر نه ښکته کوو، د کافر تر اثر به نه لاندې به نه راځو. لکه چې الله آزاد کړو، الله مو دې د هغسې آزاد پرېږدي. او دنیا دې نور زموږ ته دا تقاضا نه کوي چې د الله د جن په مقابل کې به د دوی سره موږ یا معامله کوو یا به خپل جن ورپرېږدو. د شریعت په چوکاټ کې دننه تعامل هم کوو، معاملې هم کوو. خو کله چې زموږ جن په خطر کې ویږي، هغه دې زموږ ته تقاضا نه کوي، نو موږ در هغه تېرېدای شو. الله جل جلاله مو دې حفاظت وکړي، الله مو دې ټول په دې امتحان کې کامیاب. ما ته دعا کوئ، زه تاسو ته دعا کوم. و امیر ته دعا کول چې دا واجب دي ورونو، دعا کوئ. په لمانځه کې دعا کوي. ما په کتاب کې ولیدل چې ویجب ان یدعى له بصلاح، د دومحتار لیکلي وایي دا امیر ته به دعا په صلاح کوي. دا کتاب مې طالب ته وایه، بیا رالم کور ته، دا خپلو کورنیانو ته، دا زنانو ته مې مال دغه حکم دی، وایي د مسلمانانو امیر ته دعا واجب ده. ولې دا واجب ده؟ پرېښول یې نه دي روا. دا د آینده دپاره په خپلو لمنځو کې دا دعا شروع کړي که نه، بس دغه امیر ته دعا کوي. په لمانځه کښې لمونځ مو وکړي، بس دعا کوي یا الله پاک زموږ امیر اصلاح کړي، یا الله پاک زموږ امیر ته استقامت ورکړي، خدای پر عدالت یې برابر کړي. ګوره دا یوه دعا چې تا قبوله شي او دا امیر عدالت وکړي یا امیر ښه کارونه وکړي، په دې کې ته ورسره شریک یې او د امیر په اصلاح باندې ټول خلک اصلاح کېږي که نه. نو دا ستا دعا چې د ټولو خلکو ته دعا ده، نو دعا کوئ که نه. زه هم دعا درته کوم، الله مو دنیا و آخرت د هر افت و د هر تکلیف څخه وساته. الله مو خاتمه پر ایمان که، الله دې زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان کړي.